په کراچۍ کې د اتوار په ورځ د پریس کلب مخې ته پښتنو ځوانانو اتڼونه وکړل چې پکې د بېلابېلو ګوندونو او د زده کوونکو د تنظیمونو غړو ګډون درلود. د دې اتڼ تابعه عوامي نېشنل ګوند کړې وه، خو د جوړونکو په وینا دا د کوم خاص ګوند نه بلکې د ټولو پښتنو دستوره ده او همدا وجه وه چې ورته ټول رابللی شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فېډریشن پخواني صوبایي مشر شیر افریدي له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د دوی د راغونډېدو یوازینی مقصد نړۍ ته ښودل دي چې پښتون کلتور د امن کلتور دی او کله هم په تشدد یقین نه لري. کلچر خو موږ ته د پلار نیکه نه په وراثت کې ملاو دی، نو زموږ د تشدد سره څه کار و او د دوی سره جواز نه و چې موږ په جنوب باندې تشدد وکړو، خو دا د پښتون غیرت نه ده. نو لہذا نن دلته زموږ راتګ د پنجاب یونیورسټۍ د طلبا سره د جګتې مظاهره ده. دوی یوازې نه دي، ټول پښتون قوم د دوی سره ده او ټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژندي. موږ دنیا ته خودن ښکاره کول غواړو چې زموږ کلچر چې کوم ده دا د امن پیغام ده، دا د خوشحالۍ پیغام ده. دې اتڼ له د عوامي نېشنل ګوند او مدني فعالانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، تحریک انصاف او ورسره د سوداګرانو د سازمان پښتانه غړي هم راغلي وو او ټولو په شریکه سره پکې برخه واخیسته. د پښتنو ځوانانو لخوا د کراچۍ پریس کلب مخې ته راجوړ د اتڼ دا دستوره د هغه پیښې پر ضد ده چې د مارچ په 21مه نیټه د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو په یوه کلتوري دستوره باندې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا برید شوی و. په دې دستوره کې یوازې کوم هغه د خاص سیاسي ګوند غړي نه دي بلکې په دې کې ټول د کراچۍ میشت پښتانه ځوانان دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبایي چارواکي ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو وختونو کې هم پر پښتون کلتور بندیزونه لګولی شوي وو، خو پښتون د یو قام په حیث تل خپل کلتور ژوندی ساتلی. پکار دی موږ په خپل کلچر باندې کلک ودرېږو، په خپل ثقافت کلک ودرېږو، ټول کام په یوه ځای باندې سو. زموږ چې څومره ستونزې دي دا په یوه پلیټفارم باندې لکه نن چې موږ ګورو دلته بیل بیل تنظیمونه راغلي دي. دې تنظیمونه د خپلو د نظریاتي تنظیمونو څخه بالاتر د پښتون کام دپاره یو محاذ نیولی دی او په دې پلیټفارم باندې موږ د خپل کلچر ډنډوره کوو. د ځوانانو دا شریک اتڼ د ماښام ناوخته پورې روان و. د دې د راجوړونکو او ګډونوالو په وینا چې دوی به د دارنګ دستورو د لارې خپلې کلتوري هلې ځلې روانې ساتي او ډېر ژر به د دې ښار پښتانه وګړي د یوې لویې کلتوري دستورې لپاره راغونډوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.